ډهلي لوبډله پایلوبې ته ولاړه او حیدرآباد کور ته. ډهلي په دویمه کوالیفای لوبه کې حیدرآباد ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. د لوبې په چا ډهلي وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه او 190 منډې هدف یې وټاکه. د ډهلي لوبډلې لپاره شکردوان اتاویا، هیټمایر 42، سټونس 38 او شریاس ایربیا 21 منډې وکړې. د حیدرآباد لپاره په توپ اچونه کې راشد خان، سندیپ شرما او جیسن هولډر بیا یوه وکټ واخیسته. حیدرآباد ونه شو کولی چې د ډهلي ټاکل شوی هدف مات کړي. د ډهلي توپ اچونکو خورا زبردست بالنګ تر سره کړه. وی شول کولای چې د 10 اورونو په جریان کې د حیدرآباد لوبډله په 102 منډو کې رئیساره کړي. د ډهلي لپاره روباډا سلور، سټونس 3 او اکثر پټیل بیا یوه وکټ ترلاسه کړه. لوبه ډهلي د 19 منډو په توپیر وګټله او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه شکردوان ته ورکړل شوه. د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د سې شنبې په ماښام په 6 بجو او 10 دقیقو د ډهلي او ممبئی ترمنځ ترسره کیږي.